ننګرهار ولایت ته راغلي او دومره خوږه ولې ها دومره خوږه ولې چې ګوړه نه یې بوره نه یې ګوړوای نه یې ما دغه بچي او دا چې کله دینه بیا ګوړه چې کوم دوی جوړوي وروسته خاص ارزښت بیا نه لري ځکه چې هغه اصلي ذایقه دی کې پاتې کېږي دا خرڅو دا ډبې 100 روپۍ 100 افغانۍ 1 کیلو څو دوستانو وایي ګوړه وایه خوله به دې خوږه وي. د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او همدغه راز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو ننګرهار ولایت ته راغلي او همدا شبه د کامې ولسوالۍ په غازي بازار کې قرار لرو. دلته تاسې چې ویډیو کې ګورئ د سروبیوال په نامه یوه د ګوړو کارخانه ده. غواړم چې په دې باندې یو لنډ غوندې ویډیو ګزارش ستاسې لپاره جوړ کړم. تاسې هم کولی شئ په کمنټونو کې راته ولیکئ چې په نورو کومو سیمو کې ستاسې لپاره ویډیو ګزارشونه جوړ کړو. عبید صاحب ډیره مننه سجاد، تاسو ته درنو لیدونکو ته سلام کوم په دې چې زموږ دا پروګرام تر پای واوري. ډیره مننه. عبید صاحب داسې به وکړو چې دغه ځای یو مسؤل کس یا یو کارمند سره به خبرې وکړو چې دا موږ ته راوپېژني چې دا ګني له کومه ځایونو څخه دوی راوړي، خپله یې کري، څه رقم ګني د دې لپاره پکار دی او دغه له پیل نه تر پایه پورې بیا به هلته ځو بېلابېل نور ځایونه به مو ورته ښایو. سلامونه ځوانه. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. تاسو ښه راغلاست. ډېره مننه چې بس موږ احوال مو واخیستو. په خیر راغلی. ډېره نوم دې څه دی؟ نوم مې رحمان الله. رحمان الله. دلته ته کار کوې که نه دغه ګاڼه دې خپله ده؟ دا ګاڼې خپله ده. موږ اصل سروبي ده. دا ګاڼې مو جوړه کړې سروبیوالو په نامه ده. موږ پیله سروبي خپله سروبي اوسېدونکي یو. د ګوډې ګاڼې په نامه مشهوره ده. دې د ګوډې ګاڼې ویو کاوه فابریکه څوک فابریکه د ګني خپله دلته ورته کرئ تاسې؟ نه موږ نه کوو، دا خپله موږ ورته اخلو. دلته چې زه ګورم همداسې چې به د ګنیو په پټوخو کې ولاړ یم که نه؟ دا تاسې کارولي دي بیا مو دلته؟ دا همدا ټول ایستلي دا کارولي دی. پوک دی بس مواد دي نه دا بیرته ورپسې. اصلي خبره دا ده سجاده چې ننګرهار خو د دې ګنیو تولید دی او دا خو دلته ډېرې خلک یې کاري او ګني خشک هم کېږي او دې دپاره کلک ګنی پکارېږي که نه نرم غوندې؟ پروانه کې کلک که نرم وي یو خبره ده. کلک له ښه ګوړه ورته ورکوي. انارې د ګنډرې لپاره استعمالېږي، دا کلک د شربت لپاره او د ګاڼې لپاره ډېر صحیح دي. ګوړه ته ښه ګوړه ورکوي. دلته اتاق ورته جوړ شوی، دوستانو اتاق ته به هم ننوځو. دغه کس به راسره وي. فکر کوم دلته دلته اور اچولی کېږي. نن خو اور نه دی ورته بلکه نه؟ اوس چاشم پوخ که ورته به دیم یو نیم ساعت بعد بیا اور اچو. چاش اوس پوخ شو که بیا راکته کېږي ورته اوس اور اچو. او دا مخامخ چې دی حقیقت صاحب دا ماشین دی د دې ګني ورکوو شربت هلته نه ټانکۍ دا ټانکۍ ته ځي. ټانکۍ کې تصفیه کېږي بیا لاندې کړۍ لګېدله کړۍ ته بیا خالي کېږي او اخر کې بیا ګوړه ترې جوړېږي که نه؟ مهمه خبره دا ده چې د دې ګنیو نه زما په خیال چې دوه رقم ګټه اخیستل کېږي. یو د دې نه اوبه وځي هغلته ماشین ته او بل دا چې وچېږي هلته اور پې بلوي. اور په همدې بلوئ؟ په همدې بیرته بل. دا چې ماشین ته ورکوي دا کوم مواد چې بیرته وځي دا خاص دا مرت اچو بس دا چې وچ سي بیا بیرته ورپسې سوځو بیرته پخوي. بس نو دوستانو وایي ګوړه وایه خوله به دې خوږه وي. راځئ چې اوس ورشو دننه کېږو. دغه تار کې به لږه لږه همکاري راسره کوئ چې مخکې لاړ شو. راځه تاسو ته حقیقت صاحب دوستانو په ویډیو کې وښودله دا یې ماشین دی او اوس به ور دننه شو. ته راځه ځوانه رامخکې شه چې دا پخوا په غویې ګرځېدله. اوس دا جنریټر دا ډېر صحیح سیستم دی. پخوا به 3 کړیانه اوس دا غټ کړیانه وتلي. هغې کې شاوروز کې دې 40 مونه ګوړه پخېدله. اوس دې شاوروز کې 160 مونه 40 مونه ګوړه پخېږي. کار هم سهولت یې ده او مخکې به په غویانه ګورېده. اوس دا جنریټر باندې ډېر سهولت سره ده. دا ګني یا نه دي کارول شوي که نه؟ دا ګني نه دي کارول شوي، دا اوس کارول. ډېر نري نه دي؟ دا صحیح دي بس بعضې ډبلې بعضې نري کوم فرق نه کوي. دا په دې اوبه مهمه ده. ګوړه مهمه ده چې ګوړه ترې راوځي. بس دوستانو دا د اوس ور دننه کېږو. دا خو والا چې السلام علیکم جوړ په خیر. زموږ ملګري هم دوستانو مخکې له مخکې را رسېدلي دي. ګوړې سره یو ځای چای هم پیدا کړی دی دوی. وایي ګوړه چې له هرې ډډې وڅکې خوږه وي. ښه څنګه ما وی تاسو سره بلاسونو کې ګوړه وي اوس نو دا خو سپیشل سانچوکي ورته جوړ کړی دی. دا سپیشل شی دی که نه د میلمنو دپاره. او میلمنو دپاره دا خو 3 دانې دي که 4 دي زموږ دپاره؟ مونږ ته هم ایښی دا مونږ لا راکړه سره پوه یو که نه. سجاده دا وڅکه ډېر ښه خوند. صبر چې زه ورته وګورم. بهترینه ذایقه ده.
والله ته مسلکی مې عابد صاحب ځکه چې دغه لاس باندې راشته موږ اول پلی په ولګول احمد زی صاحب دوستانو شاید دې په اړه ډېر معلومات ولري ته احمد زی صاحب لږ را مخکې شاید به زه درشم خیر زه درځم نه تاسې ښه راځه ته هم کښېنه پاچا صاحب ابې به ته هم راځې بیا به وایو چې دا څه شی دی هغلته څه دي که نه داسې مخکې به پسې ځو ښه دا چې دی یعنې دا د خاصو میلمنو دپاره وي چې دلته راځي دا ډېر ځانګړی ده او که دا هر چا دوی وویشي که نه دوی خو البته حال نسي ویلی تاوان ډېر زیات وي او دا چې کله دې نه بیا ګوړه چې کوم دوی جوړوي وروسته خاص ارزښت بیا نه لري ځکه چې هغه اصلي ذایقه دې کې پاتې کېږي بل دلته ماشومان او نور مېلمانه زیات راځي سرک په سر د دوی دا ګاڼۍ ده نسي کولی رسیدګي ورته وکړي خو چې خاص مېلمانه راسي بیا له خوست راسي مخکې ذایقه لیدلې ده حتمن ډېر عالي ده د چایو سره دا خوړلی کېږي دا چایو سره تازه خوړل کېږي کله چې اول دوی دلته دا کومه ګوړه جوړېږي شروع نه مخکې راواچي دا بیا یو ډول دور ورته ورکوي تر څو دا څه نه څه دغه شي د ځان کلک کړي یخ شي او ځان کلک کړي ځکه چې بیا دې نه څه کېږي هم نه او په اسانۍ باندې کولی شي بیا استعمال او ما چې لږ ولیدو لږ داسې ګرم غوندې هم راته ولیدلی شو پاچا صاحب ستا خو لومړنۍ تجربه ده چې دغه شي سره مخامخ کېږي ما ته ډېر جالب ښکاري هغه همدرد صاحب ویلي و چې دومره خوږه ولې دومره خوږه ولې چې ګوړه نه یې بوره نه یې ګړوبای نه یې دغه بچې وي دا به ګړوبی وي که نه دا ګړوبی دی دا ګړوبی دی اوس دوستانو یخ شوی دی خو زه لږ وړاندې راغلم او دوی خپل کار پې شروع کړی و یخ شوی دی که نه دلته ګوړه کې دلته جوړېږي او دلته پورته حقیقت صاحب ته دغه پکه د دې لپاره ده چې هغه لږ څه نه څه یخې کړي دلته پورته ځای کې پکه ورته لګول شوې ده ډېر ساده کار ښکارېږي مګر مسلکیتوب ډېر زیات غواړي کامه خو دغه دوه څیزونه ډېره ښه کلکه رانیولې ده یو دغه نه یو اصل کې همدا ګني دي که نه مخکې دې باندې ډېره مشهوره وه چې اوس یې ګاڼۍ پکې ډېرې تقریبا مخکې ما پوښتنه وکړه شپېتو پورې ګاڼۍ په کامه کې اوس فعالیت کوي یعنې که د کار روزګار د خلکو وګورو ته د یوه ګاڼۍ کې تر 10 نفرو پورې کار کوي یعنې فکر وکړه چې ډېرو خلکو ته د کار زمینه برابرېږي هغه چې دهقان یې کري په خپل وطن کې تولید کوي د خپل وطن ګوړه تولیدېږي هغه یو ځانګړې مزه او اقتصادي رشد او پرمختګ ده هغه دې نشو نیولی کامه اوس د چا خبره په همدې ګنیو او ګوړه باندې او تر څنګ په شریخ باندې آباده ده او دې ته وړه امریکا هم وایي ډېر یعنې په تېرو 100 کلونو کې هم د امن سیمه وه مخکې هم د امن سیمه وه دلته د ډېر علمي خلک دا د موسی شفیق وطن ده هغه څوک چې د افغانستان د اوبو مهارولو کې ډېرې زیاتې ستړیاوې ګاللې وي یو ځانګړی انسان و نو اصل کې دا اوس کله دوی د خپل بوختي هم پکې ساتلی ده دهقان هم پکې بوخت ده د دوی د تولید هم په خپله ده او نن مېلمانه چې کله راځي سیلانیان د کامې یو ښه پیغام ځان سره وړي تر څو نورو ولایتو د دغه پیغام ځان سره ویسي نو په خپله موږ چې راغلو د حالت هم وکته یو سکون خو دا حاصل شو چې د دې چې خپل ځایي خلک پکې مصروفه وو غریب پکې مصروفه وو کار ورته جوړ وو یو بل غریب ته خیر رسېږي مېلمه پکې پاللی سي تر څنګ دوی ته عاید ترلاسه کېږي دوی تقریبا مخکې ما ته وویل چې 100 جریو پورې دوی ځمکه یوازې ورته رانیسي دې دا ګني تر څو پورې مسلسل دا خپله ګاڼۍ مخکې بوځي دغه سره مخکې ځوان سره وغږېدم ډېر ښه معلومات یې راکړل او دا چې اوس یخ شي د سره به هم یو څو خبرې وکړو یو پیغام بل درکړم ځینې مېلمانه چې راځي هغوی ځان سره د دې لپاره چهارمغز راوړي کوپره ځان سره راوړي او یا ځینې ځانګړي یو رنګ ورکوي دې ګوړې ته هغه بیا سپیشل ځان دپاره جوړوي مېلمنو دپاره ملګرو دپاره جوړوي بیا هغه څه نه څه قیمت زیات پرېوځي ورته خو دومره خاصه مزه لري چې حد نستعدي حالت نه غوره حالت ته راځي نو که څوک راځي هم کامې ته ځان سره د کوپره هم راوړي چهارمغز دې هم راوړي باید د سپیشل جوړه چې خو د ګاڼۍ والا پیسې دې ورکړي ځکه چې مېلمستیا خپل دا باید موږ ته ویلی وای دغه شی باید موږ خپله له ځان سره راوړی وای بلکل ښه نو دا راته ووایه چې دا بیا څومره وخت کې یخ کېږي ګوړه چې ترې جوړېږي دا چې د هغې چاشه دې طبق ته راواچو دا 15 منټو کې دا خپله برابرېږي 15 دا اول سانچوقي دا چې هغې دلته راواچو طبق ته دا سانچوقي بیا دا رمبۍ باندې دا ووهو برابرېږي دا بیا خپله ګوړه کېږي او دا نه ده که نه دلته ایښي ده دا هم بورې کې اچولی دی صبر زه وګورم یعنې دا د خلیصو ګنیو نه جوړه شوې خالصو ګنیو دا سانچوق دا یې سانچوک دی ښه دغه دی دوستانو دغه لاندې تور برخه ده او پورته داسې دا ټول سانچوق ژولی ده دا دا بیا تاسې خرڅوئ دا خرڅو دا ډبې 100 روپیو 100 افغانۍ یو کیلو ده ډېر ښه او دا دوستانو تاسو چې ګورئ موږ تولید بیخي نه پاتې کېږي دلته موږ ته اکثره ټول تجاران مخکې له مخکې موږ ته بوریک دي پیشکي پیسې راته راکوي موږ تولید بیخي نه پاتې کېږي موږ چې څومره ګوړه موږ شاوروس کې 140 منه 160 منه ګوړه باسو دا ټوله وځي دا موږ خرڅه کړې ده مرګله د خوست وړي
50 بورې مور سره کړي دي او څه بار کې دغه د پاتې دي ان شاء الله بس یو شل بورې سبا بورې ته برابرو خوست ته ډېر وړي خوست دغه عبید صاحب ما په ځینو ځایونو کې اورېدلي وو چې ګوړې سره او بل څه شی هم یو ځای کوي نه دا خالص د غني دلته نه دلته نه په نورو ځایونو کې نور ځای کې ورسره رنګاټو ته چې بوره ورسره ګډي دا جواری ورسره ګډي او دا خالص د غني ګوړه ده خالص ډېر ښه او یو نیم ځای کې دا راکړی او دا خاص کر د کامي ګوړه په دې مشهور هم ده چې دا خالص د غني ده ځکه ډی مینوال لري کابل نه ملمانه راځي دا ډی مینوال لري ځکه خالصه ګوړه ده ډېر عالي ډېره ښه ذایقه لري دا خو عبید صاحب بیخي ډېره باید ځانونه سره ډېره زبردسته که څوک وغواړي مخکې له مخکې باید تاسو ته فرمایش درکړي لکه احمد حمازي صاحب چې وویلې چې بادام او دا نور شیان کاجو مجو ممپلي چارمغز ممپلي هم پکې استعمالوي که کوپره هو دا باید اوله نه تاسو راځي اکثره مېلمانه راځي به موږ ته وایي چې په چا څه وخت تیارېږي خپل کوم ضرورت سامان چې موږ ورته وایي هغه راوړي راته بس بیا برابرو ورته احمدزی صاحب وایم چې دا جیب ته واچوم کلته یې کېږدم نه دلته یو شی ده مېلمه دپاره اجازه دومره وي چې چای پورې خوړلی سي اذان سره چې وړي که نه مېلمه غم بیا ورته وایي او بله خبره دا ده که پلاستیک یې بیا وړي بیا هغه بیا جیب ته لاس کوي نو هغه که مو ځان سره وړله ذوق مو و هغه به زه انشاءالله قیمت راکړم زه به یې ورکړم خیر اوسئ مننه کور ودان دوستانو دا به اوس زه دلته کېږدم بیا لږه ډېره له ځان سره وړم نو داسې به وکړو هغه وروستی پوښتنه هغه څه شی دي هغه کړی ده کله ماشین کې چې د غني ورته ورکو دې ته پیپ کې شربت دې ټانکۍ ته راځي هلته تصفیه کېږي هغې نه به دې کړۍ ته راځي او دې کړۍ ته دا داش ده دې پسې وروچو دا 3 غنټې یا 4 غنټې بعد پخېږي به دې ته وخت راځي ډېره مننه کور دې ودان تاسو نه مننه چې راغلې موږ حواله مو اخېسته تاسو ته هم ډېره مننه دوستانو دغه لنډ ویډیو ګزارش په همدغه ځای پای ته رسېږي تاسو کولی شئ نور ځایونه هم راته ولیکئ چې په نورو کومو ځایونو کې ستاسو لپاره بېلابېل ویډیو ګزارشونه جوړ کړو د اوس لپاره ما سجاد شاه زما ګرانو ملګرو عبید زادران قدرت حقیقت عصمت پاچا او دغه راز احمدزی صاحب زموږ ګران ملګری ازل صاحب ته اجازه ورکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي اوسئ